السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو ډېر بد خبر درکړم چې سنرایزرز حیدرآباد ټیم چې کوم د کوم کې د افغانستان محمد نبي او رشید خان هم نن لوبه ترسره کړله، خو بدبختانه ډېره یو بدترینه ماتې سره مخ سوي دي او په 55 رنزو باندې دوی دغه 28مه لوبه په آی پی ایل کې وبایلله. بعضې یو څو غلطیانې دغه کین ویلیمسن چې د دوی دغه نوی کپټان چې کوم ټاکل سوی یو څو غلطیانې وکړی چې کوم لامل زه به تاسو ته ووایم چې د هغه په وجه باندې دوی دغه لوبه وبایلله. خو که موږ وګورو په دغه لوبه کې راجستان رویلز اول بیټینګ ترسره کړه، په شل اوورو کې 221 رنزه ټارګېټ ورکړه. که بالران موږ وګورو، رشید خان ورته یو ځل بیا زبردسته بالنګ نندارې ته وړاندې کړی ده، 4 اوورو کې صرف 40 رنزه ورکړي دي او یو لوبغاړی ورته آوټ کړی ده. بل طرف ته نن محمد نبي راوستلی و، خو نبي ورته ښه یعنې توره ورته نه ده کړې، په بالنګ کې یو اوور کړی ده او 21 رنزه یې ورکړي چې ډېر زیات رنزونه یې ورکړي. دې نه علاوه بیا بل اوور یې ورنه کړه، خو دې نه علاوه دغه نور بالران تاسو وګورئ ټول ډېر سم سخت ټکولي دي او د هغوی راجستان رویلز لپاره جوس بټرس د انګلند وکټ کیپر بیټسمین د په 4 شپېتو باندې 140 رنزه کړي دي چې پکې 8 غټې شپږیزې او 11 څلوریزې وهلي دي. دې نه علاوه بیا سنجو سیمسن 48 رنزه کړي دي. خو که موږ د رشید خان دوی ټیم بیټسمینان وګورو، د دوی لپاره مانیش پانډې 10 رنزه کړي، جرمي بینسټو 10 رنزه کړي، کین ویلیمسن 6 رنزه کړي دي. خو کیدر جادف چې کوم دغه 19 کړي دي. محمد نبي بیا لاندې کې ورته 15 بالو باندې 12 رنزه کړي چې پکې 2 شپږیزې وهلي دي. رشید خان یو ځل بیا په دغه لوبه کې 0 باندې آوټ سوی ده. خو په دغه لوبه کې چې کومې غلطیانې کین ویلیمسن نه وسولې، دوی باید دغه ویجه شنکر چې کوم وخت کې راوتلی و دغلته محمد نبي راباسلی و چې محمد نبي لږ سیټ سوی و، یا کیدای چې دوی دغه لوبه ګټلې وله. حالانکې ګټل خو به یعنې مشکله ول د دوی لپاره، خو ډېره دلچسپه لوبه به ترسره سوې وله. او بل طرف ته تاسو وګورئ، ویجه شنکر هم ناکامه سو، کیدر جادف هم ناکامه سو، محمد نبي بیا لاندې کې ورته 12 رنزه کړي، خو بالنګ کې بیخي ناکامه سو. او رشید خان بیا دومره یعنې بالنګ خو رشید خان ښه ترسره کوي، خو بیټینګ کې بیخي د کار نه ده. دغه تېرو څو درې لوبو راهیسته په 0 باندې آوټ کیږي. نو بدبختانه دغه لوبه د سنرایزرز حیدرآباد ټیم وبایلله. خو یو خبره که موږ وګورو، د دوی دغه ټیم اوس په کتو سره یعنې داسې ټیم ښکاري چې دوی کولی شي راتلونکي یو څو لوبې وګټي.